پخوا زمانه کې په یو کلي کې یو چیلې اوسېده. دا چیلې ډېره کمزوره او سسته وه. هیڅ کار به یې نه کوو او هر وخت به پرته وه. مورې موږ له خوراک راکړه. د زه خوراک؟ ظالمانو دا ستاسو خېټې دي که څه دي؟ پرون چې مې خوراک راوړو څه مو که؟ هغه خو پرون ختم شوي دي. موږ له نور خوراک راوړه. موږ اوږې شوي یو. یاره یو خو ستاسو د دې خوراکونو نه تم شوم. چیلې په نظره باندې د خوراک په تکل کې روانه شوه. چیلې د خوراک په تکل کې د ځنګل طرف ته په مزه روانه وه او سوچ یې کوو چې پرون خو ماته په تیاره خوراک میلاو شو. نن به څه کومه؟ چیلې دا سوچونه کول چې اچانک یې د سیوانو په اونه نظر پرېوته. ډېره خوشحاله شوه. سوچ یې وکړو چې زه کار وشو. خو چې کله چیلې د سیوانو ونې طرف ته روانه شوه نو په دې کې مخې ته غوایي ورغلې. نو غوایي چې چیلې ولیده نو ویې دروله او تپوس یې ترې وکړه. څه کوې چیلې؟ دا مېوې هسې نه میلاویږي. د دې په قیمت ادا کوې. غواییه د خدای خاطر وکړه. زه ډېر وږی شوی یم. بچي مې موږي دي. ما له لږ سیوان راکړه. مېوې به در کوم خو په یو شرط. روزانه به دې بوټو ته اوبه اچوې او د دې صفایي به کوې. چیلې ډېره کمچوره وه او د غوایي دا خبره یې ونه منه او د هغې ځای نه روانه شوه. د لږ منزل نه پس یو ساعت پس چیلې د ځنګل سره خوا کې یو کور ته ورسېده. کور مخې ته یو دوه چیلې ولاړې وې او ښایسته میوې خوړې. چیلې سوچ وکړه چې زه د خیره دلته به میوې میلاو شي. سلام علیکم. زما ملګرو څنګه یې؟ موږ ښه یو. ته څنګه یې؟ یاره ما وې لږه میوه خو راکړه. زه موږی شوی یم او بچي مې اوږې دي. خفه کېږه مه. موږ ته هم دا میوې هسې نه میراویږي. موږ مالک له پی ورکوو نو په بدل کې هغه موږ له میوې راکوي. چیلو چې دا خبرې کولې نو په دې کې د کور مالک راووته. هغه چې دا چیلې ولیده نو تپوس یې ترې وکړه. چیلې ته د کوم ځای نه راغلې او څه له راغلې؟ یاره جي اوږې شوی ما. بچي مو موږي دي. ما وې چې لږ خوراک به راله راکې. خوراک به در کوم خو په یو شرط. روزانه به ما له پیدا کې نو روزانه به دله خوراک در کوم. خو چیلې ډېره کمچوره وه. هغه د ده شرط هم ونه منه او روانه شوه. او دغسې چیلې د خوراک په تکل کې ستړې ستومانه ګرځېده. اچانک د چیلې نظر په یو ښایسته پټي باندې پرېوته چې په هغې کې ډېره ښایسته شنه تازه ګیا شوې وه. چیلې زر ور منډې کړې. په خپله یې هم ځان موړ کړه او بچو له یې هم ښه ډېره ګیا کټ کړه. چیلې ډېره ستړې شوې وه. سوچ یې وکړه چې لږ آرام به وکړم او د یو ونې لاندې پرېوته. یو ساعت پس زمیندار راغی. هغه چې کله ګیا ولیده نو ډېر زیات غوسه شو. زمیندار چې چیلې ولیده نو پوه شو چې دا ټول کار د چیلې دی. یو غټ پړی واخیسته او چیلې هم د هغې ونې لاندې وتړه. ای ماما ما پرېږده. ما مه تړه. زما بچي زما انتظار کوي. هغوی اوږې شوي دي. چیلې زمیندار ته ډېر منتونه وکړل خو زمیندار ډېر غوسه و. چیلې ونې پسې وتړه او کور ته ترې لاړه. اوس چیلې دغسې تړلې وه او په دې باندې 2 ورځې تېرې شوې. بل طرف ته د چیلې بچي مور پسې ډېر خفه او پریشانه و. زه خو ډېر خفه یم چې مور هم چېرته تللې ده. زه خپله ډېر خفه یم. ته راځه چې لاړ شو وبه یې ګورو. چیلې دغسې خفه ناسته وه چې په ده کې یو منګکوری راغلو. منګکوریا راشه ما آزاد که. زما بچي زما انتظار کوي. هغوی به مړه شي. چیلې منګکوري ته په ژړا شوه او خپله ټوله کیسه یې ورته وکړه او منګکوری په چیلې هم خفه شو. هغه پړی وشلو او چیلې هم آزاده کړه. چیلې ډېره خوشحاله شوه او په منډه د کور طرف ته روانه شوه. خو کله چې چیلې کور ته راغه د چیلې بچي نه و. چیلې ډېره ویرېده. ډېر کوشش یې وکړ خو بچي پیدا نه شو. چیلې په منډه غوایي له راله. غوایي ته یې خپله ټوله کیسه بیان کړه.
غوایي ورته وویل چې ستا بچي پرون راغلی و ستا تپوس یې کوو خو بیا تې زه نه یم خبر. بیا چیلې په منډه منډه هغه بل سړي له لاړه هغه ته یې ټوله کیسه بیان کړه. هغه ورته وویل چې ما ستا بچي پرون لیدلی و خو بیا مې نه دی لیدلی، کیدای شي چېرته زمري خوړلی وي. چیلې چې دا خبره واورېده نو ډیره وارخطا شوه او د زمیندار طرف ته په منډه منډه روانه شوه. چیلې چې زمیندار ته راغله او خپله کیسه یې زمیندار ته بیان کړه نو زمیندار هم خفه شو. زمیندار ورته وویل چې ما ستا بچي نه دی لیدلی. اوس چیلې پوهه شوه چې زما بچي مړه شوي دي. چیلې زمیندار ته وویل چې ما په دې ونه پسې وتړه او ما پرېږده چې مړه شم، ځکه چې دا زما سزا ده، زما د وجې نه زما بچي مړه شو. دوی دواړو دا خبرې کولې، په دې کې اچانک د چیلې دواړه بچي راغلل. چیلې چې بچي ولیدل نو ډېره خوشحاله شوه، ځان له دواړه بچي راجوخ کړل، د خوشحالۍ نه په ژړا شوه. چیلې زمیندار ته وویل چې نن نه پس به ستا سره په پټو کې کار کوم او په خپل محنت به بچو ته رزق ګټم. نو زما خوږو بچو، په دې کیسه کې زموږ دپاره دا سبق دی، د زمیندارۍ او د محنت کولو سره کامیابي ملاویږي او سستۍ سره صرف پریشانۍ راځي. نو محنت کوئ، تاسو ته به ستا د محنت میوه ضرور ملاویږي.